السلام علیکم جی. نن د دې آزادۍ پر ورځ د دې عظیمې ورځ باندې موږ راغلي یو د حکیم آباد یو مین ځای ته. په هغه ځای کې چې کوم ورته ګوړه چوک ورته وایي، په هغه ځای کې به موږ د خلکو د خپلو ملګرو د خپل د پبلک د هغې نه موږ د هغې اوپینینس اخلو د دې په باره کې چې د پاکستان په ازادۍ باندې د دې څه احساسات دي او یو آزاد ملک چې دې ته کوم ملو شوی دی په هغې باندې دوی خوشحاله دي او څونه خوشحاله دي. بس راځئ چې دا تپوسونه دې وکړو. I'm Adnan Sami and السلام علیکم جی. داؤد سنگھ گئے خیر جی، طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آج 14 اگست ہے، بہت زیادہ یہاں پہ کراؤڈ ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، سیلیبریشن کر رہے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے کیا احساسات ہیں، کیا جذبے اپنے ملک کے بارے میں؟ السلام علیکم جی. بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں پر کافی لوگ ہیں اور یہ ہے کہ ہر بندہ آزادی سے پھر رہا ہے. کوئی کسی کو یہ نہیں کہ ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، اور اچھے طریقے سے ہم سب کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے ایک مہذب قوم کی طرح، ایک یونٹی کی طرح، اور سب اور ہندو کرسچن مسلم سب ایک جگہ پر اور سب جگہ پر ایک ہی جگہ پر ہے. میں ابھی دیکھ کر رہا ہوں سب ایک جگہ پر پھر رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سب انجوائے کر رہے ہیں اور اللہ کا ہم لاکھ شکر کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا ارد گرد لوگوں کے یہ لوگ کے جذبے کو، جنون کو، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں پہ لوگ تو کہتے ہیں کہ مطلب اقلیت میں صوبیت میں لوگ تقسیم ہوئے ہیں، آپ اس لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کراؤڈ بہت زیادہ ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں اقلیتیں اور سب ایک جگہ پر ہیں اور آپ بھی یہ سب دیکھ رہے ہیں، سب لوگ ایک جگہ پر پھر رہے ہیں. اور ہاں نہیں یہ لوگوں کیسے آتے ہیں لیکن سب ایک جگہ پہ پھر رہے ہیں اور بہت ایک جگہ پر اور امن سے پھر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب انجوائے کر رہے ہیں. اچھا جی، آپ سب لوگوں کے لیے، میرے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے آخر میں کیا پازیٹیو میسیج دینا چاہیں گے؟ پازیٹیو میسیج یہ ہے کہ ہم سب کو ایک جگہ پر، جیسے کہ کہتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اور ہم ایک جب ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتے، الگ نہیں کر سکتے، اور ہم سب ایک جگہ پر ہیں کیونکہ ہمارا جھنڈا بھی یہی میسیج دیتا ہے. اوکے جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. داؤد سنگھ گئے خیر، طبیعت ښه دی؟ مطلب دا نن ډېر زیات رش دی، عوام ډېر راغلي، څه وجه ده؟ دا به دا 14 اګست د دې ورځې پاکستان آزاد شو او نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. صحیح ده، صحیح ده. استاد د دې نن ورځ باره کې څه احساسات دي، څه جذبه، څه جنون لري؟ مونږ به دا هغه لرو چې بس زمونږ پاکستان آزاد شو، ډېر خوند زموږ لپاره د فخر خبره ده، ډېر د فخر د خوشحالۍ خبره ده. زموږ چې کوم مونږ ټل نه راغلي یو، جی کوم دی نه، مونږ ټل نه راغلي یو. صحیح ده، یعنې زموږ د دې لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي، که نن مونږ خوشحاله یو نو مطلب دا دې شاته ډېرې زیاتې قربانۍ دي. بالکل صحیح ده، صحیح ده. مونږ د ګاډی خراب شوی دی، بس ګاډی خراب شوی دی، ګاډی خراب شوی، مستري راغلی به هغه جوړوي. صحیح ده، صحیح ده. نو ډېر خوند یې وکړو. د دې ملک دپاره، د دې خلکو دپاره، د دې پبلک دپاره څه مطلب میسیج ورکول غواړئ د خپل ملکو چې مطلب دا په خوشحالۍ باندې خپل ژوند تېروي، خپل زندګي تېروي، او مطلب دا دی چې جنګ جګړې پکې نشته، خوشحالي ده. څه پیغام ورکولی خلکو ته، یو پازیټیو میسیج ولا ورکړه؟ یاره ډېر ښایسته او ډېر مزیدار او ښایسته ورځ ده، همدغه شان ډېر خلک بهر روزي او ورځ ده، سیلیبریشن دی کوي، خوشحالي دی مناوي. بالکل. او ډېر نن دې پرامن خلک یو. بالکل. او 14 اگست ہے جی. اچھا، آپ یہاں پہ وہاں سے کس لیے آئے ہوئے ہو؟ منانے کے لیے؟ جی. اچھا، آپ یہاں پہ آپ سیلیبریشن آپ کر رہے ہیں؟ جی. اچھا اچھا اچھا. کب سے آئیے آپ؟ آئیے، آپ بھی دیکھ لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روز سنگھ گئی خیو جی شکر طبیعت مخ دی؟ شکر الحمدللہ. کم نه راغلی؟ جی د کوارټ روډ باندې تخیلو نه. صحیح ده. نوم مو څه دی؟ معراج حسین. صحیح ده. معراج حسین بھائی، نن 14 اگست دی، ډېر زیات کراؤډ دی، تاسو ګورئ یو ډېر زیات پبلک او خلک چې کوم دی راجمع شوي دي او هغې چې کوم دی 14 اگست مناوي. 14 اگست دا 14 اگست چې کوم دی دا موږ ولې مناوو؟ جی په دې تاریخ باندې زموږ د خپل ملک چې کوم دی آزاد شوی و. آزاد شوی د چا نه جی؟ جی دا د هندوستان نه آزاد شوی و. صحیح ده جی. او جی بس دا موږ په ډېر جوش خروش سره دا مناوو. صحیح ده جی. او ډېر فخر په دې خبره باندې کوو چې زموږ د ملک په دې 14 اگست باندې آزاد شوی دی. صحیح ده جی. او زموږ کوم مشران چې کوم هغې دي دپاره قربانیانې ورکړې وي. صحیح ده. او چې کوم مطلب دا دی موږ به هم ورکوو، زموږ نه چې کوم راتلونکي نسل دی نو هغې به هم دغسې دا قرباني ورکوي انشاءالله. تاسو څه ښکاري دا چې کوم کراؤډ دی تاسو ګورئ یو
په موټرسایکلو باندې په رشکو کې په ګاډو کې مختلف ویکلز کې چې کوم دی خلک روان دي سفر کوي د دې دا جذبه دا احساسات دا جنون دا خوشحالي تاسو وایئ چې دوی به د خپل ملک دپاره قربانیانې ورکړي بالکل ولې نه دا دومره چې دا خلک راوتي دا دې دپاره راوتي دي ډېر د خوشحالۍ نه راوتي دي چې دي دا ته الله پاک ورته دا ورځ کولې ده لکه مطلب دا دی چې دا خپل ملک په دې خپل اختیار دی زموږ چې څه پکې کولی شو ورکې کوو جي او دا چې دا زموږ دپاره ډېره د فخر ډېره د ویاړ او ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې مونږ یو مطلب دا دی زموږ یو ملک چې کوم دی هغه مسلمان ملک دی او بیا پکې که مطلب پنجابی دی که سندھی دی که بلوچي دی که ګلګتي دی که هر یو دغه والا دی خو مطلب دا ازادي سره پکې خپل ژوند چې کوم دی ښه په خوشحالۍ سره تېروي تاسو به د ویو ستاسو پیغام ورکوئ هغه خلکو چې د ملک پسې خبرې کوي وایي یاره پنجابی یا پښتون یا بلوچي یا بل طبقې والا خلک چې کوم دی وایي د دې یو بل کې اتفاق نشته یونټي نشته اتحاد نشته جی بس زه خو دې ته دا دغه کوم بالکل زما خیال چې هر قسمه خلک پکې دلته راغلي دي خو اتفاق سره مینه محبت سره پکې خلک ګرځي راګرځي بالکل جی دا چې څومره طبقې چې کومې دي مطلب دا د څلورو صوبو کې دا ټول موږ وروڼه بایګان یو داسې څه خبره نشته دی چې دا خلک داسې وایي چې یاره داسې ټول دا چې دی کې دی پښتون هم دی پنجابي هم دی سندھی هم دی چې کوم په دې ایریا کې اوسېږي ټول داسې وروڼه بایګان خپلو کې اتفاق ساتي وخت د سر نه صحیح ده جی ډېره مهرباني پاکستان زنده‌باد پاکستان